د کهانۍ په شروعات کې مونږ ډیر خلک اینو چې د یو جادوګری په مرګ خوشحالي کوي. بیا دغلته د کلنډا په نوم یو خاپیری راشي او خلکو ته وایي جادوګره په رښتیا مړه شوې ده. خاپیری واپس تلو والی. نو یوه ماشومه د دې نه تپوس وکي چې دا جادوګری ولې دومره بدی او د خلکو ولې بدی شي. نو خاپیری وایي جادوګری په خپله بدی نه وي، خلک یې بدی جوړې کی. زمونږ خرابې رویې دودیسې جوړی. بیا مونږ تیر شوی وخت اینو کله چې جادوګره الفابا پیدا شوی د دې رنگ شینی. نو د دې د لاسه د الفابا پلار دا نه یې خوښه. د دې مور او پلار ته دا پته هم ولګي چې دا یوه جادوګره ده. کله به چې الفابا جړل یا به ورله غوسه ورغله نو ټول شیزونه به په هوا شو. بیا الفابا لویه شي خو دې ته د دې مور او پلار مینه میلاوه شوی نه وي. د الفابا یوه بله خور هم چې نوم یې روزي. روز ښکلي خو د یوې خپې نه معذوره یي. یوه ورځ الفابا روز ته قصه کوي نو یو څو واړه په دې پورې خاندي. الفابا له قار ورشي او د جادو په ذریعه د ځمکې نه ګټې رابرې کی او ټول واړه پې وولي. کله چې د دې پلار ته پته ولګي نو هغه له ډیره غصه ورشي. دې روز د ځان سره بوزي او الفابا یوازې پاتې شي. د دې نه بعد مونږ کلنډا اینو چې د یوې جادوګرې مجسمې ته اور واچي. بیا د کلنډا نه یوه بله جینۍ تپوس وکي چې دا جادوګره ستا ملګرې وه. نو کلنډا وایي هغه زما ملګرې خو دومره نه وه خو ما هغه ډیره ښه پیژنده. د دې نه بعد مونږ هغه تیر شوی وخت اینو کله چې الفابا او کلنډا یو ځای وې. کلنډا چې کومې یونیورسيټۍ ته سبق ویلو راغلی هلته الفابا هم خپلې د خور داخلې له راغلی. په خپله الفابا ته د سبق ویلو اجازه نه وي. بیا یوه استاذه روز د هغه ځینه بل ځای ته ریږي خو الفابا نه غواړي چې روز بل ځای ته لاړه شي. الفابا ډیر ووایي چې روز د دې ځای نه مه بوځئ خو د دې خبره څوک نه مني. نو الفابا له قار ورشي او د دې د لاسه ټول شیزونه په هوا شي. دا هر څه چې پرنسپله ویني نو ډیره حیرانه شي او شاګردانو ته داسې نه ښایي چې دا هر څه الفابا کړي دي. پرنسپله جادو په ځان راواړئ ځکه چې پرنسپله وایي که شاګردانو ته د الفابا جادو پته ولګېده نو دا به ووهي او بدې ردې به ورته وایي. بیا پرنسپله کلنډا ته وایي ته الفابا خپلې کمرې ته بوځه. پرنسپله د الفابا د جادو تعریف کوي او وایي زه به تا ته په جادو کنټرول کول وښیم. خو الفابا وایي ما ته د سبق ویلو اجازه نشتی. نو پرنسپله وایي زه به ستا د پلار سره خبرې وکم. الفابا ډیره خوشحاله شي. د شپې دپاره الفابا د کلنډا کمرې ته راشي نو ویني چې د الفابا دپاره په کمرې کې هیڅ ځای نشتی. کمره کې ټول د کلنډا سامان پروت وي. الفابا د کلنډا سامان لرې کی او ځان له ځای جوړ کی. نو کلنډا د دې د لاسه د دې سره بحث شروع کی او الفابا له د کلنډا په خبر قار ورشي. نو د الفابا د قار د وجې هر څه بیا په هوا شي او شیشه هم ماته شي. د دو د جنگ خبر په پوره یونیورسيټۍ کې پیلاو شي. کله چې سحر شي نو کلنډا د الفابا په خلاف یو ټیم جوړ کی. ټول شاګردان د کلنډا سره ملګري شي او الفابا یوازې پاتې شي. په کلاس کې ټول د الفابا مذاق اړوي. بیا د دو کلاس شروع شي او یو پروفیسر چې حیواني شاګردانو ته هغه وخت ښیي کله چې انسانان او حیوانان به یوځای اوسېدل خو بیا انسانانو د خوراکو دپاره د حیواناتو خوراک شروع کړه او په حیواناتو به یې ظلمونه کول. بیا پروفیسر ویني چې اوس هم انسانان د حیواناتو نه نفرت کوي نو خفه شي او د کلاس نه لاړ شي. د الفابا په دې حیوان ډیر زړه خفه شي ځکه چې د دې نه به هم ټولو نفرت کوو. بیا پرنسپله د الفابا ټریننګ شروع کی. الفابا په جادو باندې کنټرول کول زده کوي خو کله چې دی له غوسه ورشي نو ټول هر څه په هوا شي او ګډ وډ شي. پرنسپله پوه شي چې د الفابا جادویي طاقت ډیر دی. بیا الفابا په پروفیسر حیوان پسې راشي او ورته وایي زما ستاسو سره وعده ده چې زه به ستاسو مدد کوم. الفابا د ځنګل طرف ته لاړه شي نو هلته یو هلک ویني. هلک د دې نه ویریږي. دا هلک یو شهزاده یي. بله ورځ شهزاده یونیورسيټۍ ته راتلو والی. کلنډا ځان تیار کی
چې د شهزاده سره ملګرتیا وکړي. کله چې شهزاده یونیورسيټي ته راشي نو یوې جنۍ ته هم نه ګوري. نو کلنډا خپل د خپلوالي د لاسه د ځان سره په ملګرتیا مجبوره کی. بیا یو هلک کلنډا له د پارټۍ دعوت ورکي. کلنډا د پارټۍ تیاری کوي. الفبا چې په کلنډا پسې راشي نو کلنډا دیله د خپل مور یو جادویي ټوپۍ ورکي. د دې ټوپۍ په سرولو سره به هر کس ډیر خطرناک ښکارېدو. کلنډا الفبا ته وایي کله چې پارټي ته راتلې نو دا به په سر کې. خو الفبا د کلنډا د پلان نه بې خبره وي. د شپې ټول پارټي ته راغلي. الفبا لا نه راغلي. کله چې دا راشي نو ټول په دې پورې خاندي او مذاق اړوي. الفبا ټوپۍ د سر نه لري کی او پس مکه یې کیدي. بیا دا یوازې ډانس شروع کی. ټولو له بیا د خندا موقع میلاوه شي. کلنډا خفه شي چې دا هر څه زما د لاسه کیږي. کلنډا په الفبا پسې راشي او د هغې په شانې ډانس شروع کی چې نور په دې پورې څوک ونه خاندي. نو د دو سره ټول خلک ډانس شروع کی او ټول د الفبا سره ملګری شي. د پارټۍ نه بعد کلنډا الفبا ته وایي زه د شهزاده سره واده کول غواړم. بیا دا الفبا ته وایي وسته هم ما ته خپل د زړه خبره وکړه. کلنډا ته ښکاري د الفبا پټ راز د دې شین بوتل دی چې همیشه یې خپل د بالښت لاندې ږدي. نو الفبا دې ته وایي دا بوتل زما د مور دی. بیا الفبا کلنډا ته خپل قصه کوي چې زما پلار زه نه وم خوښه ځکه چې زما رنګ شین و او بیا زما پلار زما مور له ډیر شي پی ورکي چې داسې نه چې زما بله لور هم د دې په شانې پیدا شي. روز چې پیدا شوه نو ډیره ښکلې وه خو د یوې خپې نه معذوره وه او زما مور هم مړه شوه. الفبا وایي د دې هر څه ګناهګاره زه یم. کلنډا دې ته وایي دا خو د قسمت خبرې دي. په دې کې ستا څه ګناه نشتی. د دې نه بعد هغه پروفیسر حیوان د یونیورسيټۍ نه په زوره ویستلی کیږي او د هغه په ځای یو بل پروفیسر راشي. دې شاګردانو ته په پنجره کې بند د شیر یو بچی وښی او وایي نور به حیوانان زمونږ په قبضه کې. الفبا چې دا هر څه ویني نو ډیره په غوسه شي او د دې د لاسه هر څه په اولتو شي. بیا ټول شاګردان بېهوشه شي بغیر د شهزاده نه. شهزاده او الفبا د شیر بچی واپس ځنګل ته راوړي. کله چې پرنسپله کلاس ته راشي او ټول بېهوشه ویني نو پوه شي چې دا ټول کار د الفبا دی. پرنسپله ډیره خوشحاله شي او یو غټ جادوګر ته خط ولیکي. بیا الفبا ته د جادوګر د طرف نه دعوتنامه راشي. دا ډیره خوشحاله شي. الفبا د جادوګر سره د میلاویدو فیصله وکړي. بیا د الفبا د تلو دپاره یو غټ شین ټرین راشي. کلنډا الفبا ته وایي زما او د شهزاده دوستي د اول په شانې نه ده. الفبا ټرین ته وخیږي. کلنډا دې له په منډه یو خط ورکړي چې لیکلي یې پکې زه هم ستا سره تلل غواړم. الفبا د کلنډا لاس راونیسي او ټرین ته یې وخیږي. لږ ساعت بعد دواړه یو جادویي ښار ته راشي. ټول د دو ښه استقبال وکړي. اخیر هم دو په پروګرام کې هغه غټ جادوګر سره میلاو شي. جادوګر الفبا د ځان سره بوزي او خپل ډیزاین کړی ښار ورته وښي او د دې ښار راتلونکي وخت ورته هم وښي. په دغه ښار کې جادوګر د الفبا مجسمه جوړه کړې. هغه هم الفبا ته وښي چې مطلب یې دی په راتلونکي وخت کې به الفبا په دې ښار حکومت کوي. بیا الفبا وایي زما مقصد حکومت کول نه دی. زه د حیواناتو دپاره څه کول غواړم. دغلته پرنسپله هم راشي. الفبا د دې په راتلو ډیره خوشحاله شي. بیا د جادوګر په وینا یوه شادو د یو کتاب نه کپړه لرې کړي. جادوګر الفبا ته وایي دا شادو اولتل غواړي او د دې کتاب د منتر ویلو سره به دا شادو به واولوزي. الفبا منتر ویل شروع کی او لږ ساعت بعد جادو خپل اثر وکړي. الفبا خوشحاله یي چې ما د حیواناتو دپاره ښه کار وکړو. خو کله چې دا شادو ته وګوري نو ویني چې شادو د درد د لاسه په تکلیف ده او وزر یې راوخیږي. الفبا منتر الټه ووایي خو شادو بیا هم ښه نه شي. الفبا جادوګر ته د جادو بندولو ووایي نو هغه وایي زما سره دومره جادویي طاقت نشتی. الفبا ډیره خفه شي ځکه چې منتر دې شروع کړی و او اوس دا هیڅ چا نشو بندولی. الفبا چې بهر راوځي نو ویني چې نورې هم ډیر شي شادوګانې په تکلیف دي.
نو الفبا پوه شي چې پرنسپل او جادوګر زه پسا وکړم ځکه چې د دوه حیوانات نه خوښ او د دې دپاره یې الفبا پسا وکړه الفبا کتاب واخلي او د هغه ځینه په تښتېدو شي پرنسپل چې الفبا په تښتېدو ویني نو کلنډا ته د جادو زده کولو ووایي پرنسپل کلنډا په الفبا پسې ولیږي کلنډا هم جادو زده کول غوښتو نو دا په الفبا پسې منډه کې جادوګر خپل کسان په الفبا پسې ولګوي کلنډا الفبا ته وایي مزه خو الفبا د کلنډا خبره نه مني الفبا د جادوګر د کسانو نه بچ کېدو دپاره یوې کمرې ته دنده شي دلته کلنډا هم د دې سره یي کلنډا الفبا پوه کوي چې د پرنسپل خبره واوره نو الفبا وایي زه حکومت کول نه غواړم بیا پرنسپل په پوره ښار کې اعلان وکړي چې الفبا غله ده او جادویي کتاب یې پټ کړی دی الفبا او کلنډا هم دغه اعلان واوري نو کلنډا دې ته وایي که ته د پرنسپل نه معافي وغواړې نو هر څه به واپس صحیح شي خو الفبا د کلنډا خبره نه مني الفبا د جادویي کتاب نه منتر ویل شروع کی او بیا یوه جادویي جارو د الفبا لاس له راشي د دې جادو په ذریعه الفبا بهر واولوزي پرنسپل کلنډا د ځان سره یوځای کی الفبا سوچ کوي چې کلنډا به د پرنسپل خبره ونه مني نو کله چې الفبا کلنډا د پرنسپل سره یوځای ویني نو ډیره خپه شي الفبا د ښار نه د غرونو طرف ته لاړه شي د تلو په ټیم الفبا په دې ښار باندې همیشه په تیاره کې اوسېدو جادو وکړي ځکه چې دې ښاروالو د دې سره ښه نه کړي الفبا بده نه وي خو خلکو ته بده جوړه کړي د الفبا په مرګ خلک ځکه خوشحاله وي چې د الفبا د مرګ سره ښار واپس رڼا شي او د الفبا جادو ختم شي او دا کهاني همداسې ختمه شي کو ستاسو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ چینل سبسکرایب کړئ او خپلو دوستانو سره یې شریک کړئ د الله په امان